ښه، دلته دوه عددونه لرو. دلته پورته 1 2 3 لسیز او 1 2 3 4 او 5 یویز لرو. 3 لسیز او 5 یویز یا هم 15 او دویم عدد مو هم 2 لسیز او 1 2 3 4 5 6 7 او 8 یویز لري. 2 لسیز او 2 یویز. ښه نو اوس غواړم دا ټول سره جمع کړم. دا دواړه عددونه یعنی 15 جمع 22 یا په بل ډول که ووایم نو غواړم دا ټول بکسونه سره جمع کړم. دا ټولې رسمي سوې خانې. اوس راځئ پیل کړو. د یویزو جمع نه به یې پیل کړو. اوس دلته 15 یویز لرو او دلته هم 2 یویز. نو که 15 یویز او 2 یویز سره یو ځای کړو نو ټال به څو دانې سي؟ ځواب به مو 12 وي. نو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او 12. اوس دلته یوه ستونزه ده. دا چې که زه 15 جمع 2 جمع کړم نو دلته د یویز په ځای کې 12 نسم لیکلی، ځکه دلته باید یو رقم ولیکم او 2 رقمونه نسم لیکلی. نو څه باید وکړو؟ ښه، لاره دا ده چې موږ باید 10 دانې یویز په یو لسیز بدل کړو او د لسیزو سره یې یو ځای ولیکو. یعنی دا چې موږ کولی سو چې د دې ځای نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. دا 10 دانې یویز جلا کړو او د دې پورته شکل په څیر یې وښیو. نو راځئ اوس به ترې د لسیزو یو شکل جوړ کړو او دلته د لسیزو په ځای کې به یې کښېږدو. ښه، دلته لکه څنګه چې مو ولیدل یویز مو د لسیزو ځای کې په بل ډول ولیکه، په دې معنی چې دلته مو دا 10 یویز جلا کړل او بیا مو ترې د لسیزو یو ګروپ جوړ کړ چې ځینې وخت د حاصل په نامه یادیږي. نو د 10 یویزو لیکلو پر ځای لیکو چې یوه دانه لسیز. نو د 10 دانې یویزو پر ځای موږ دلته یو دانه لسیز لیکو. ښه نو ګټه یې څه ده؟ اوس ګورو دلته یوازې 2 یویز لرو. دلته د یویزو ځای کې او د لسیزو ځای کې مو یو لسیز زیات سو. دلته یو بل لسیز هم زیات سو چې د حاصل په نامه هم یادیږي. اوس 15 جمع 2 چې 12 کیږي نو 2 د یویز ځای کې لیکو او یو د لسیز ځای کې 12 یعنی 1 او 2. لږ به نور هم روښانه کړو. 15 جمع 2 مساوي 12. نو موږ دا یو دلته ولیکه د لسیزو ځای کې دلته پورته. نو کله چې دلته پورته لیکو د حاصل په معنا راځي چې د لسیز ځای کې لیکل کیږي. نو زموږ لپاره کار ډیر اسانیږي ځکه څرنګه چې مو مخکې وویل موږ دلته 15 او 2 لرو چې 12 کیږي. نو 12 خو د یویزو ځای کې نسو لیکلی، نو له هغه 12 نه 10 جلا کوو او د لسیزو په ډول یې لیکو چې اوس دلته یوازې 2 پاته سو. نو که لږ یې اسانه کړو نو 15 جمع 2 مساوي 12 او اوس په لسیز جمع کړو. دلته لرو چې 10 جمع 3 10 جمع 12 نو ټال څو کیږي؟ ټوټال 14 کیږي. 1 جمع 2 جمع 3 مساوي 6. نو دلته به یې وښیو. دا څه وسول؟ ما بل څه غوښتل خو دلته دا شکل بل شان سو. نو دلته لرو 1 دا هم 2 دا هم 3 او دا هم 4 دا هم کمپیوټر هم ستړی سو، دا هم 5 او دا هم 14. ښه نو اوس به راسو وروستۍ پړاو ته. نو 1 جمع 3 جمع 12 مساوي کیږي له 14 سره. 15 جمع 22 مساوي 22. 15 جمع 22 14 ګونې جمع 2 ګونې مساوي په 22.